اووم سر. د پیوټا وحشي قبایلو به قاتل ته د اتل په سترګه کتل. په ډیرو قبایلو کې نجونو له هغه چا سره واده کول نه غوښول چې په روا یا ناروا توګه به څوک نه ووژلي. د سرونو د ښکار رواج خو لا تر اوس هم په فلیپاین کې شته. په دغه ښکار کې چې به چا تر ټولو زیات سرونه راوړل، هغه چې به بیا د کلي پر کومه نجلۍ باندې ګوته کښېښوده، نو هغې به په دې هیله ورسره ډېر په خوشحالۍ واده کاوه چې له دې ګوندې سړي وژونکي زامن وسي. ول ډیورانټ د انساني تهذیب ارتقا، 4 باب. چې کوم چا به د خپل مټ په طاقت نه و په روا یا ناروا یو څوک وژلی، له هغه سره به هیڅ یوه نجلۍ هم راضي نه وه چې واده ورسره وکړي. هلته هغه ځوان د مستو پیغلو خوښ و چې په ښکار به د سرونو ګړندی و. دغه هسې ځوان په دا غوښتهرې پیغلې چې له ده یې ګوندې داسې زامن وسي چې په ښکار کې د سرونو میړني وي، په خوی بوی وي شنه زمري، په رنګ سړي وي. چې د هرې پیغلې داسې ځوان په کار و، د سردار لور خو نو و د پیغلو میره، د هغې ولور بیا نور هم دلته زیات و چې وخت د ورکولو کله راغی. خبرتیا یې شاوخوا سیمو ته ورکړه چې د قام هر ننګیالی د حساب راوړي چې څو تنه یې په خپل لاس دي وژلي. که جرګې ته کوم ځلمی کړي دا ثابته چې تر هر سړي د کړي دي زیات مړي، نو هغه به د اولس د سردار زوم وي. خو د دې خبرې خیال به هم ساتل وي چې د مړو شمیر به کم تر 5 نه وي، تر 5 که یې بالا کړي لا به ښه وي. د سردار د لور غوښتلو ته چې راغلل، د ځوانانو هر یوه د جرګې مخ ته د 5 کسو وژونکی ځان ثابت کړ. خو په دوی کې یو ځوان داسې هم پیدا سو چې تر اوسه یې 6 سره ووهلي. دغه ځوان داسې وژونکی و د 6، دی هم ښکلی و په رنګ تر دغه نورو، هم په ونه تر هغو ټولو بالا و. د سرو سترګو په یوه کاږه کاته یې د سردار د لور په زړه کې خپل ځای جوړ کړ. د سردار د لور زړګی اوس په درزا ور پیدا سو اندېښنه چې هڅې نه وي چې بل دارنګه یو څوک له کومه راسي چې تر 6 لا هم زیات مړي وي کړي، او دا ځوان د دې له لاسه بیرته ووځي. دا لا ډوبه وه په دغه اندېښنو کې چې د پلار یو تور مړی را څرګند سو. دا مړی ګور له کوم را روان و، راخیستی و دروند غوندې یو پیټی. دغه پیټی د خلکو مخ ته کښېښود او ویل چې ما کړی پوره وس دی، دا ولور وګورئ، کم دی او که بس دی. پیټی پروت دا مهال د جرګې مخ ده او مړی هم مخامخ ورته ولاړ و او په څنګ یې ځړېده د سردار توره. دغه توره ده د خپل بادار له کوره وله خپله مخه وړې او په دې یې د سردار بده غوښتونکي یو وګړی له اولاده سره یو ځای وژلی، او سرونه د هغو یې تر دې ځایه د دې پیټې په صورت کې په شا راوړل. دغه پیټی چې دې خلکو کله پرانیست، نو په دې کې هم پراته و 6 سرونه. دا سرونه چې یې وشمېرل، نو بیا یې دې مړی ته هغه بل ځوان هم ور وښود چې قاتل و لکه دی د 6 کسو. او په دې خبره باندې یې هم پوه کړ چې د 6 سروهونکي دا وخت 2 دي، ځکه پیښه د اړتیا اوس 9 سر ته کوم اتل چې 9 سره ور پوره کړي، نو سردار به لور هغه ته ورسپره کړي. چې خبره د 9 سر یې تر غوږ سوه، د سردار لور خپلې سترګې برابرې کړې د هغه شاه زلمي پر سترګو باندې چې یې اوس په زړه کې ځای ورکړی. هغه هم په سترګو کې ډاډ ورکړ چې غم مه کوه، ډېر ژر به دا هم وکړم. خو مړی خپل دې رقیب ته وخت ور نه کړ. کومه توره د سردار چې یې تر څنګ وه، په هغې باندې یې پیل کړ ګزارونه چې د خلکو پام کېدل ورته. نو ده بیا و هغه په خپلو وینو لمبولی او په چغو یې ویل چې هر یو واوري، زه اوس غړی د سردار د کورنۍ سوم، څوک حق نه لري چې ماته سي رامخته څه پوښتنه یا حساب را سره وکړي. او په دغه شور ماشور کې په توره د دې خپل رقیب سر بیل کړ له بدنه. دغه سر د سردار لور ته ور واخیست، کړ هغې ته یې په 2 لاسه وړاندې. د هغې لیمه په اوښکو باندې ډک و. تت نظر یې د مخ ته کړ ورپورته او کتل یې پټه خوله ورته تر ډیره. بیا د خیال په وزرونو له دا ځایه داسې والوته راتلونکې زمانې ته، لکه دا چې په رښتیا په هغه وخت کې خپل زوی ویني چې ایستلې وه توره، د خپل پلار په شانې کاندې ګزارونه او دښمن یې سور په وینو مخ تر غړي. ساعت وروسته چې د خیال له دا جهانه راستنه سوه، نو یې بیا هغه سر ولید چې و هغه چا په لاس ورته نیولی چې ډېر ژر د دې څښتنو جوړېدونکی. دغه سر چې دی په 2 لاسه واخیست، په نڅا یو واده ته بیا وګړي 9 سره نوي زومو پوره کړي.